السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو خویندورونو، تل کوښښ وکړئ چې خدمت وکړئ، آبادی وکړئ، جوړه وکړئ. زما د خبرې مقصد دا دی چې تل هغه ښه کارونه چې خلک ورته ښه وایي، موږ او تاسو ورته ښه وایو، هغه وکړو، او هغه کارونه چې هغه بد دي او فساد حسابېږي، فاسد دي، هغې نه ځانونه وژغورو او د هغه خلکو سره اړیکې هم ونه ساتو کوم چې فساد کوي. فساد نو هر هغه وړې کوچنۍ دندې چې د بدو نه پیل کېږي، که هغه درواغ وي، هغه منافقت وي، هغه خیانت وي، هغه حرامخوري وي. دا حرام خو موږ او تاسې ورته وایو، دا ټولې نړۍ کې دا چې کفار موږ او تاسې ورته وایو چې کافر دي، دوی هم دغه شیانو ته، غلا ته ډېر، درواغو ته، منافقت ته، خیانت ته ډېر په بده سترګه ګوري. یوازې دا نه دی چې موږ او تاسې، بلکې دا ټول دې شیانو ته ډېر په بد نظر ګوري او ډېر بد کارونه یې بولي، او هغه خلک فاسدین او مفسدین بولي، څوک چې په دې کې ککړ وي. نو راځئ چې تل داسې کارونه وکړو چې هغه ښه وي، هغه آبادي وي، هغه جوړه وي، جوړ جاړی وي، البته د اسلام په چوکاټ کې. یو خبرو ته مو پام وي چې زمونږه مبارزه د اسلام په چوکاټ کې ده. زه تل دا خبره کوم چې تل قرآن او حدیث ویل نو ښه خبره ده، خو ډېرو د دې نه بدې ګټې اخیستې دي، او چې هغه هم په فسادونو کې او په خیانتونو کې راځي، چې په نړۍ کې فساد وکړو، په ځمکه کې فساد وکړو، خدای پاک او خپل ځان سره خیانت وکړه. دا دومره خاین دی چې خدای چې دته هر څه ورکړي هغه سره خیانت وکړه، او هغه رب سره خیانت وکړه چې هغه بیا موږ دې ته رالیږلي یو چې موږ دلته دا کارونه وکړو، دا دنده خپله سرته ورسوو، تر څو د دې نه زیاتې بریاوې لاسته راوړو، خوشحالیانې لاسته راوړو. نو دا دومره خاین او دا دومره ناپوهه، دومره فاسد دی چې هغه بریاوې د لاسه ورکړي، او خپل رب چې هر څه د خپل رب په لاس کې دي هغه یې د لاسه ورکړل، او هغه ځان نه خفه کړه، او هغه منزل، هغه مقصد چې خدای پاک څه ته رالیږلی او د لاسه یې ورکړه، نو په ځای د دې چې جنت ته لاړ شي دوزخ ته ځي، یعنې په ځای د دې چې خدای پاک هغې ته جزا ورکړي او ډالۍ ورکړي او د خپلې خوشحالۍ اظهار ته نه وکړه، خدای پاک هغه مستقیم دوزخ ته بوزي، او د خپل خفګان او د خپل انسانیت چې د خطا وکړه هغه ور په ګوته کې چې دا کارونه د چې کړي دي، نو د دې په بدل کې اوس ورشه خوند یې وڅکه. نو عزیزانو، تل ښه کارونه، تل داسې کارونه چې هغې باندې خدای پاک د موږ نه خوشحالېږي. خدای پاک په هر یو هغه کار باندې چې هغه ښه وي خوشحالېږي. خدای پاک موږ او تاسې رالیږلي دي دنیا ته همدې دپاره یو چې موږ او تاسې هغه کارونه وکړو چې خدای پاک یې د موږ نه غواړي. ډېر خلک خو داسې دي د دې په مقابل کې چې د خدای نوم اخلي، دوی در سره اساسیت لري، چې د قرآن او د حدیث نوم اخلي لکه د ټوپک ډز، خو پرېږده چې وسوځي. د دوزخ او د جنت نوم اخلي لکه د ټوپک ډز. نو وسړیه موږ خو مسلمانانو ته یو، تاسو ته خو نه یو که نه؟ تاسو خو نو بیل شی یاستئ، تاسو باندې خو هر شی بد لګېږي. د
دا لږ ساعت مخکې یو چا راته ویل ته خو تل قرآن او حدیث خبره کوې موږ مولایانو وغولو بیا د بي معاف ډېره بخښنه غواړم خویندې به دغه ویډیو ګوري نو خو بدې برادې ویلي چې ستا د ملا هم داسې وکړم او ستا د اسلام هم داسې وکړم نو ما ویل ځان اوسې څټه تلی به حتمن به کوم ځای ته تلی او چېرته چې بېولی اوسې څټه د اسلام نه چې تښتېدلی او د مولایانو نه او د مسلمانانو نه نو ځان چې چا ته تلی خو د کفارو خوا کې به پروت نو مزې ترې واخله نو عزیزانو موږ به هېڅ وخت خپل مقصد نه پرېږدو ښاد و آباد اوسئ ژوندي اوسئ که په هر ځای کې یو د نړۍ په هر ګوټ کې چې یو باید خپل منزل خپل مقصد خپل رب پرېنږدو الله مو ښاد و آباد لره خوشحاله اوسئ السلام علیکم ورحمت الله